تازه او نوې خبر امریکا بالاخره د اشرف غنی ملاتړ وکړ. څنګه او کله یې ملاتړ وکړ؟ چا ویلي چې اشرف غنی په انتخاباتو کې بریا خپله کړې ده؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ټولو رازونو به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. څو شېبې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغان ټاکنو په اړه په تازه دریو بېلابېلو ټویټونو کې څرګندونې کړې دي او په یوه ټویټ پیغام کې ویلي چې ولسمشر غني د افغانستان ټاکنې ګټلې دي او یا د پروسه نوره پای ته رسېدلې ده. خلیلزاد په خپل لومړني ټویټ کې لیکلي د ولسمشر غني د دې پرېکړې چې د لوړې مراسمې د مارچ تر 9 ځنډولي هرکلی کوم. هغه په دوهم ټویټ کې لیکلي چې دا به د لا زیاتو مشروع زمینه برابره کړي تر څو د افغانستان او د خلکو ګټې پکې منعکس او خوندي شي. زلمي خلیلزاد بیا پر دریم ټویټ پیغام کې زیاته کړې ده د انتخاباتو د بهیر په پای ته رسېدو سره ولسمشر غني بریالی اعلان شو او نور رهبران باید ډاډه شي چې نوی حکومت ټول شموله او د ټولو افغانانو د هیلې منعکس دی. خلیلزاد د ولسمشر غني د لوړې مراسمو د ځنډولو هرکلی هم کړی دی چې په دې اساس پړاو کې وځنډول او دا یې په هیواد کې د روانو حالاتو لپاره یو ښه ګام بللی دی. ټاکل شوې وه چې سبا د پنجشنبې په ورځ ولسمشر غني د لوړې مراسم ترتیب کړي، خو حالاتو ته په کتو سره هغه د مارچ تر 9 نیټې پورې وځنډېدل. ولسمشر غني لا له وړاندې د فبرورۍ پر 20 نیټه د بهرنیو هیوادونو استازو ته د لوړې مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اوس وځنډېد. ولسمشر غني په داسې حال کې د لوړې مراسمو د کولو خبر ورکړی و چې بل خوا د هغه سرسخته سیال عبدالله هم وایي چې د لوړې مراسمو کولو ته تیار دی. عبدالله د ولسمشر غني بریا نه مني او وایي چې د ټاکنو کمیسیون له لوري په درغلیو سره ولسمشر غني بیا ځلې لپاره بریالی اعلان شوی دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوي نو د ویډیو د سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم ضروري شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.